د مانګني ډیم زیارت غمیزه د مړو له کورنۍ سره د یووالي لپاره نن په ټوله بلوچستان کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د جولای په 6مه نیټه د بلوچستان د زیارت په مانګني ډیم سیمه کې د پلسو پر پوسټه په برید کې 21 پلس سرتیري مړه شوه. له پیښې وروسته د مړو وارثانو د عدالت غوښتنې د مسؤلینو د نیولو او د خپل غوښتنو د منلو لپاره مړي پر کولا پاټک کېښودل او پرلت یې پیل کړي چې نن دغه پرلت په 9مه ورځ هم روان و. په دې پرلت کې بیلابیل سیاسي او مذهبي ګوندونه، وکیلانو، مذهبي ټولنې او عامو وګړو ګډون کړی و. په همدې تړاو د ټولو سیاسي ګوندو په بلنه په بلوچستان په بیلابیلو ښارو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. په چمن کې هم یوه لویه احتجاجي مظاهره د ښار له بیلابیلو لوی لارو څخه تېرېدو وروسته پر تاج روډ په عامه غونډه بدله شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ضلعي صدر حاجي جمال شال نیوز ته وویل چې د زیارت په پیښه کې د مړو شوو کورنۍ ته دې انصاف ورکولی شي او په بلوچستان کې دې لیوي ځواک بیرته فعاله کړل شي. دا مطالبه ده چې کوم 8 ورځې مخکې پلس زموږ ځوانان زموږ 45 شهیدان په زیارت کې وسو، دا وخت پر کوله پاټک باندې پیسې کانټینرانو کې پراته دي. هلته درنا شروع ده د هغه په حق کې، د هغه په همدردي کې نن موږ د آل پارټیز جلوس جلسه دلته راایستلې ده. زموږ 3 ساده مطالبې دي. یوه مطالبه زموږ دا ده چې زموږ زوړ پخوانی فورس لیویز دي دا دې بحاله شي. دویمه زموږ مطالبه ده چې د ټولو صوبې څخه یعنې بلوچستان څخه د اپسي لرې کول شي او سیول حکومت او سیول ادارو ته د اختیارات ورکول شي. دریم زموږ د شهیدانو دپاره د آزاد کمیشن جوړ شي، د دې انکوایري دې وشي چې دا پر چیش باندې مړه شو، چا مړه کړو، څوک رالو، چا دغه کړو. او د چمن پوله دې د سوداګرۍ لپاره سمدستي پرانیستل شي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ترجمان ولیداد میاني شال نیوز ته وویل چې د دغه پیښې د عدالتي کمیشن جوړ شي. نن دلته دا احتجاجي لړۍ کومه روانه ده، تاسو پکې ولاړ یاست، تاسو انټرویو کوئ. نن د دې کړۍ د زیارت د واقعې سره جوړاو داسې د زیارت کوم واقعه اوس په دې باندې یو آل پارټیز او هغه آل پارټیز خپلې غوښتنې دي په دې وطن کې چې کوم حالات جوړ دی د دې په حواله باندې هغه یوه غوښتنه اوله دا یوه ده چې د شهیدانو ته د انصاف ورکولو دپاره چې دا شهیدان ولې اوسو، په دې کې څوک ذمهواره دي. د دې دپاره عدالتي کمیشن چې په ججانو باندې مشتمله یو کمیشن جوړ شي او هغه دا تحقیقات وکړي چې دا لړۍ ولې وسوه او دا خلک ولې شهیدان شي. دویمه دا چې په دې وطن کې چې کوم مسله او سرخوشو ته مسلح خلکو ته دا غرونه زموږ درې زموږ بازارونه زموږ کلي دا ورسپارل سوي دي، دا دې صفا شي. چې دا پیښه څنګه راله او ولې وشوله او په بلوچستان کې دې ټوله ځواک سیول انتظامیې ته ورکولی شي. مظاهرچیانو د مانګني ډیم پیښه په کلکو ټوکو وغندل او د پیښې د اړوند برطرفه تحقیقاتو لپاره د قاضیې کمیشن د جوړولو غوښتنه هم وکړل. نن د مظاهرې په حواله باندې چې نن کومه مظاهره ده 15 جولای دی او زموږ صوبایي قیادتونو د آل پارټیز چې کوم اعلان کړی دی د زیارت د شهدا او دغه رقم د انیول کې د شهدا په حمایت باندې چې پر 15 د جولای باندې به په هر ضلع کوارټر هلته به مظاهره وي او پر 17 د جولای باندې به په ټول بلوچستان کې د شټرډون هړتال. نو نن د هغه په مناسبت باندې موږ په ضلع چمن کې د آل پارټیز په نامه باندې مظاهره ایستلې ده او اوس مقررین حضرات په خپل وار باندې خپل ویناوي خپل غوښتنې چې دوی کوم مرتب کړي دي هغه د موجوده حکومت څخه غواړي. ویناوالو وویل درڅو چې د مړو له کورنۍ ته انصاف نه وي ورکول شوی او د هغوی روانې غوښتنې نه وي منل شوي، دا احتجاجي غورځنګ به دوام ولري. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.